له نن څخه 6 میاشتې دمخه طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې کابل ته راورسېدل او د واک مرکز یې تر خپل کنټرول لاندې راوست. طالبانو له 20 کلونو وروسته بیا ځلې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، خو دا ځل یې په کورني او بهرني سیاست کې خورا بدلون راوستی دی. طالبانو په لومړي ګام کې د تیر حکومت ټولو چارواکو او په خاصه توګه پوځیانو ته بخښنه وکړه او اعلان یې وکړ چې دا سرتیري کولی شي په آزاده توګه ژوند وکړي. خو بیا هم په تیرو 6 میاشتو کې د جمهوري حکومت ځینې قماندانانو ونیول شول او بعض یې هم ووژل شول. په داسې حال کې چې پنجشیر د طالبانو په تیر حکومت کې آزاد ولایت پاتې شوی و، خو دا ځل بیا طالبانو د 2 اونیو په ترڅ کې ونیول او خپل نظامی قوت یې ټولو ته ښکاره کړ. طالبانو په 2م ګام کې خپل حکومت اعلان کړ چې په تشکیل کې ټول وزیران د دوی خپل کسان وو او د تیر حکومت هیڅ کوم چارواکي پکې ګډون نه درلود. د سره هم مهاله بیا اسلامي امارات د نوي اردو جوړولو ته لاس په کار شو او د 6 میاشتو په درشل کې تر 100,000 زیات سرتیري د پوځ لیکو ته دننه کړل چې په تشکیل کې خاص ځواکونه او پولیس هم شامل. طالبان بیا د تیرې دورې په پرتله په خپل چلند کې له خلکو سره نرم شوي دي چې اصلي لامل یې تیرو 20 کلونو کې د افغانستان بدلون دی. له هڅو سره بیا هم طالبان ونه توانېدل چې په 6 میاشتو کې د کوم هیواد لخوا په رسمیت وپېژندل شي او دا چاره لا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. طالبانو همداراز د ډیپلوماسي په پایله کې هم ونه توانېدل چې امریکا ته قناعت ورکړي څو د افغانستان کنګل شوي 9 میلیارده ډالر خوشي کړي او په دې سره دغه پیسې د افغانانو له ګوتو وتلي دي. طالبانو بیا په کور دننه ځینې ادارې بیرته فعالې کړې او د فساد مخه یې ونیوله، خو ورسره جوخت ښځې له زده کړو محرومې شوې او پوهنتونونه هم 6 میاشتې بند پاتې شول. څېړونکي وایي چې طالبان په لویو مسایلو کې په خاصه توګه د اقتصادي ستونزو په حل او د مشروعیت په ترلاسه کولو کې ناکامه وو او که چیرې دا وضعیت دوام وکړي، نوی کال به طالبانو ته له سرخوږیو ډک کال وي.